أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ګران ورونه او خوندو، نن موږ د یو ډېر مهم موضوع په اړه خبرې کوو، د واده او نکاح اسانتیا او د الله الصمد مبارک نوم. ډېر ځوانان او زنانه دا سوال کوي چې ولې زموږ نکاح نه کیږي، ولې رشتې نه جوړیږي، ولې مشکلات پیدا کیږي. خو یاد ولرئ، اصل حل د انسان په لاس کې نه دی، بلکې د الله تعالی په لاس کې. اول، واده د الله نعمت دی. الله تعالی په قرآن کې فرمایي چې الله جل جلاله د انسانانو لپاره د آرام، محبت او سکون لپاره جوړه پیدا کړې ده. واده یوازې رسم نه دی، بلکې دا عبادت دی، د ژوند سکون دی او د الله جل جلاله لوی نعمت دی. دویم، الله الصمد وظیفه څه معنا لري؟ ګران ورونو او خوندو، الله الصمد هغه ذات دی چې ټول مخلوق ورته محتاج دی. هغه هیڅ چاته محتاج نه دی، هغه د ټولو حاجتونو پوره کوونکی دی او هغه د بندګانو دعاګانې اوري او قبلوي. کله چې انسان دا یقین وکړي نو زړه یې قوي کیږي او امید یې زیاتیږي. دریم، د واده په لاره کې مشکلات ولې راځي؟ ډېر خلک فکر کوي چې صرف زما قسمت خراب دی، خو اصل وجوهات دا دي: د مور و پلار نافرماني د واده په لاره کې مشکلات راولي، حرام اړیکې او ګناهونه د واده په لار کې مشکلات راولي، بد اخلاقي، صبر نه کول او د الله جل جلاله څخه لرې والی. کله چې انسان د الله جل جلاله لاره پرېږدي نو برکت هم کمیږي. څلورم، د الله الصمد وظیفه د کوزدې لپاره. کوزدې لپاره که ته غواړې چې ښه رشتې درته پیدا شي، واده کې اسانتیا راشي او د زړه غوښتنه پوره شي، نو دا عمل وکړه. طریقه یې دا ده: هره ورځ د سهار د ماخستن د لمانځه وروسته سلواره د الله الصمد وظیفه ویل، په سر او پای کې درود شریف صلی الله علیه وسلم 11 واره ویل، او بیا په عاجزي سره دعا کول چې یا الله زما لپاره پاکه، نیکه او برکتي رشته نصیب کړي، زما نکاح کې اسانتیا راوړه. پنځم، د قبولیت شرطونه څه دي؟ د وظایفو چې هر سړی وظیفه کوي د خپل مقصد د پوره کېدو دپاره. ګران ورونو او خوندو، یوازې ذکر کافي نه دی، بلکې د ګناهونو پرېښودل، د مور و پلار رضا، حلال ژوند، صبر او نیک نیت، د خلکو سره ښه اخلاق، دا شیان د دعا دروازې خلاصوي. زموږ تاسې په وظایفو کې تاثیرات او قبولیت زیاتیږي. شپږم، د رشتو اصل راز یاد وساتئ. رشتې او نکاح په زور نه کیږي، په جادو نه کیږي، بلکې د الله په حکم کیږي. کله چې الله وغواړي نو ناممکن کار هم ممکن شي. اووم، د زړه سکون موږ غواړو. کله چې انسان الله ته رجوع وکړي نو زړه آرام شي، فکرونه صاف شي او امید پیدا شي، او همدا د کامیابی ژوند، د کامیاب ژوند شروع ده. اخیری پیغام، ګران ورونو او خوندو، که تاسو غواړئ چې ستاسو واده او کوزده کامیاب شي نو الله ته رجوع وکړئ، د الله الصمد نوم ډېر یاد کړئ او خپل ژوند اصلاح کړئ. الله هغه ذات دی چې هیڅ دعا نه ردوي، کنیت پاک. او دا دعا په آخر کې یاده کړئ: اللهم ارزق شباب المسلمین ازواجا صالحین وبارک لهم فی زواجهم واصلح بینهم وارزقهم السعاده والسکینه. نو یو درخواست ستاسو گزارش دی که چیرې مو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.